غزه چې له 22 میاشتو راهیسې په جګړه کې ده هره ورځ له بشري بحران سره مخ ده. له بیلابیلو هیوادونو څخه د هیواد مرستو هرکلی کیږي، خو د غزې خلکو ته د دې مرستو رسول اسانه کار نه ده. خپاره شوي انځورونه ښیي چې د مرکزي غزې په الزویده ښار کې وروسته له هغې چې د خوراکي توکو کڅوړې د پراشوټ په واسطه غورځول شوي، سلګونه خلک د هغوی ترلاسه کولو لپاره ورغلل او د مرستې او ګڼې ګوڼې په سر فزیکي نښتو د څو کسانو ژوند واخیست. د مرستې یوه کڅوړه حتی د بې ځایه شویو لپاره د یوې خیمې په سر راښکته شوه چې یو سړی ټپي کړ. د اسوسییټډ پریس په وینا په تیرو 4 ساعتونو کې د مرستو د ویش په مرکزونو کې په ډزو کې 14 کسان مړه شوي او له 130 څخه ډیر نور ټپیان شوي دي. عیني شاهدانو ویلي چې اسرائیلي ځواکونو په ګڼه ګوڼه ډزې وکړې، خو اسرائیلي پوځ دا تور رد کړ او یوازې یې د خبردارۍ ډزو خبره وکړه. څه کم 10 کسان د غزې په سویلي برخه کې د مورګ په لاره هم ووژل شول، په داسې حال کې چې د مرستو کاروانونو رسېدو ته انتظار کاوه. یو عیني شاهد وایي چې اسرائیلي سرتېري وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي چې یوازې له مې میاشت راهیسې سلګونه فلسطینیان د خوراکي توکو د مرستې ترلاسه کولو په هڅه کې په ډزو وژل شوي دي.